الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تما انتهي واجب الاحترام وعزز علماء الكرام او دغه غونډه مشر زمن جمعیت العلماء اسلام تحصیلی مردان امیر محترم مولانا عاقل انصاری سے مولانا ایاز حقانی سے اور نور د دې علاقې غیور مسلمانانو یقینا دا ډیره د خوشاله خبره ده او یا برکت مجلس ته په کوم مجلس کې چې موږ او تاسو مولانا جهانگیر صاحب جمع کړیو یقینا داسې مجالس ډیر کم خلکو ته نصیب کیږي او دا زمونږ او تاسو د ایمان نښه ده او زمونږ د ایمان حصہ ده ختم نبوت دا داسې جز ده چې د ایمان د دین علاوه کامل دی نشي لا اله الا الله محمد رسول الله دا د ایمان جز ده او اصل او بنیاد ده په دی وجہ چې په دی څومره منګو تاسو په دی باندې په دی وخت کې خصوصا د فتنې دور ده په دی څومره من کار وکړو نو یقینا دا زمونږ استادو د بارا د دنیا او د آخرت د خوشاله یو ذریعہ ده او د کامیابی یو ذریعہ ده منګه تاسو دی وخت کې چونکی د قادیانی چې کوم فتنه شروع ده د هغه چې کوم دی وخت کې میدان کې وتاولل هغه دی وخت کې د ختم نبوت دغه پروانان دي او دغه زمنګ د جمعیت العلماء اسلام مشران او د ختم نبوت مشران دي کچري دا دی وخت کې منګو تاسو ګورو ډیر مخ کې د عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د دې خلاف یو تحریک او چلو پاغي کې کم از کم هغه وخت کې 10,000 مسلمانان عاشقان رسول هغه شهیدان شو هغه خپل قرباني ورکړي خو پاغي سره ثمره مرتب نشوه بیا کله چې 1974 کې مفتی محمود رحمت الله علیه د هغه په قیادت کې په پارلیمنت کې سورلس پینزل سورځي په دغه موضوع باندې بحث وشو او دا هغه عجیب انداز کې هغه بحث کړو کم چاغه وخت د قادیانانو کم مشرو هغه په عجیب انداز کې دا خبره وکړه اما شرانو دا خبره کې خدا چې دا علما خو ارچا کافر وای دا دیوبندیان د کافرانو د بریلیانو ته کافرانو وای دا بریلیان دي دیوبندیانو ته کافرانو وای خپل دلایل په داسې انداز کې پیش کړو چې هلکه حیران کړو بیا مفتی محمود رحمت الله علیه الحمدلله موږ ته خپل علما باندې په اکابرینو باندې فخر دی په داسې انداز کې دا غي جوابونه وکړو او دا هغه ثمره په هغه باندې ختم شو هغه د داویل چې بالکل زمون چې کوم شبهاتو کما زمون تحفظاتو د بریلی حضراتو مبارکي هغه دفع کړو هغه چې زمون د عقاید نه دي من نبی علیہ السلام آخري نبی منو او د هغه بشان کې چې کوم زمون په ذهن کې کومه ګستاخی و چې کوم عقاید او هغه نه انکار وکړو د قشان دي د علماء دیوبندم دغه نه د عقیده وا
اوس که دی چې کم زمون کم تحفظ دی په دې باندې چې دی نبی علیہ السلام د رسالت منکر دي نبی علیہ السلام آخري نبی نه مانی کچری دا خبره دی موږ سره تسلیمای نو موږ بالکل دا مسلمانان یعنی مسلمان خو نه شو ګڼلای بلکې مسلمان به وګڼو بیا موږ کافر دي ته نه وایو خو هغه دغه خبره نه انکار وکړو چې موږ مرزا احمد قادیانی دا نبی منو دا خبره غرض په دغه وخت کې بیا 1974 7 سپتمبر کوم چې دغه مخ کې تیر شو د یوم الفتح په نوم باندې دا موږ هر کال مناوو نو مفتی صاحب اکثر دا خبره اکثر کوله چې کله زه پارلیمنت ته رالم ما ته په دې ځای کې ځان ډېر عجیبه محسوس معلومه ده چې زه هو یو لادینی زه تر راغلی ما او دلته به زه د اسلام څخه خدمت وکم خو کله چې د ختم نبوت د پاکستان په آئین کې دا یو شق داخل شو چې څوک د ختم نبوت انکار کوي هغه به یعنی کافر وي او هغه به غیر مسلم اقلیت ډیکلیئر کیږي د هغې نه بس ما ته په خپل سیاسي جدوجهد باندې یعنی فخر معلوم شو او په دې باندې ابدا ویل چې زما د درس او تدریس هغه ثواب یو سیټ تا او دا یو مهنت دا بل سیټ تا نو الحمدلله دا جمعیت علماء اسلام دی او دا زمون اکابرین دي چې په هر میدان کې په دغه یعنی دغه کفار ته ولاړ دي او تاسو وګورئ دی وخت د هر طرف نه لا دینیت ته او فحاشي ده عریانی ده دغه علماء کرامو الحمدلله یو کردار دی په هر میدان کې څنګه چې نبی علیہ السلام الحمدلله دا ټول وارثان دي العلماء ورثه الانبیاء دا د علماء دا د انبیاء وارثین دي نبی علیہ السلام به جس کوم مهنت کو یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای چې زما مثال دا هغه انسان دی دا هغه کس دی چې اوري بل کړی وي او چې کله اور بل شي نو هغه کې بیا حشرات پکې غورځيږي پتنګان پکې غورځيږي او زه تاسو وې مثال دا سره چې داخله په جهنم اور ته روان دي او مونږه تر وباسو نو الحمدلله دا علما دا د انبیاء وارثین دي په هغه حساب باندې دی وخت عوام اني ته بيديني په صورت کې دا جهنم ته روان دي او الحمدلله دا علماء د دې مدارسو د تبلیغ او د خانقاه په صورت کې دغه بيديني نه او دغه لا دینیت نه راوباسي او جنت طرف دی او د جنت لار وته داغه چې کوم وراثت دي ته حواله ده نو دا وراثت صرف په دنیوي امور کې نه ده یا د دینی امور کې صرف نه ده دا د دنیا چې څونه ژوندۍ ده یا څومره موږ او تاسو یعنی شعبي دي دا ټول کې ده څنګه چې بعض خلک وي د علماو د سیاست سره سوی مره یو شي کې بدینو بل به منه عالم د نبی اسلام په مسلج څنګه ولال دي ته امامه صغرا وي دغه شان د امامه کبرام د حق ده د مدینی ریاست نوم چې موږ اخلو نو نبی اسلام چونکی هغه سلطانو هغه قائدو هغه حکمرانو په مسجد نبوي کې باغه یعنی مسالې حل کولې د خلکو فیصلې به کولې هغه ریاست چې موږ یادو نو کله چې د ریاست نوم اخلو نو دا هغه مشري منو بیا د خلفای اربعه او خلفای راشدین دا غي حکومت منو یو خبره بدلې وخت یو کم چې دا دی وخت چې کم سیاسي او غیر سیاسي خبره ده اکثر وې دا سیاسي عالم نه دا غیر سیاسي کبدی لکتا سوچو گئی دا د 1974 نه پس دا څه شروع شوه او دا د قادیانانو پروپاګاندا ده چونکی هغه ته په یو خبره باندې دومره ټیس نه رسیدلې څومره چې بدی خبره باندې ټیس رسیدلې چې د پاکستان په آئین کې قادیانی
دا کافر ډیکلیئر شوی په دې وجه باندې تر دې وخته پورې د هغې کوشش د مرزا احمد چې کوم دې وخت کې د هغې چې کوم سربراه دی هغه په خپله دا خبره کوي چې کله په پاکستان کې د علماء موجود وي نو تاسو یعنې دلته تاسو مشکله ده چې د دې خلکو نه دغه یعنې اقتدار دیوالی یا دلته زمونږ موږ ته حق میلاو شي بهرحال هغې کوم حق غواړي تاسو به هغه ویډیو کتلي تفصیل کې نه ځم خو بهرحال دغه غرض دی چې الحمدلله چې کله پورې دا د عاشقان رسول موجود وي محبین رسول موجود وي او دغه خلق موجود وي نو ان شاء الله قادیانان باندې په پاکستان کې یعنی چې کوم خپل حق هغه غواړي هغه به نشه تسلیمول ان شاء الله وما علينا الا البلاغ